بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د دیني لارښوونې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه تاسې دیني لارښوونې خپرونه د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د سنت او بدعت ترمنځ توپیر. قدرمن لیدونکو، راځئ چې په دې پوه شو چې سنت څه ته وایي، څو ډوله دي، د سنت او بدعت په منځ کې څومره توپیر دی. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې تل په څیر نن بیا هم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانو سره لرو. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه کولی شئ چې د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځواب له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. زموږ د خپرونې شمیره ده 0980 611 611. ریحان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، هر کله راشئ. مننه سي رسم محترم، خوشحاله اوسئ، کامیاب او کامران اوسئ. ریحان صاحب، دا چې زموږ موضوع نننۍ موضوع مو ده د سنتو او بدعاتو ترمنځ فرق، توپیر. لومړی دې ته راځو چې تر څو هغه لیدونکي چې پوه نه وي چې پوه شي چې سنت د شریعت له مخې څه تعریف لري. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. سیرت سے محترم، تاسو ته خپلو تخنیکي همکارانو ته په هیواد کې او د هیواد نه بهر د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته، مینوالو ته، د اسلامي برنامو کتونکو ته، خپلو شایقینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علیکم السلام. سنت طریقه، لغوي معنی طریقه. بله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قول، فعل، تقریر، دې ته ویل کېږي سنت. د صحابي قول، فعل، تقریر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی وي، کتلی وي، لیدلی وي، منې ترې نه وي کړي، هغې ته ویل کېږي سنت. ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام په ژوند کې فرمایلي و چې زما په سنتو په طریقو باندې او زما د خلفای راشدینو په طریقو باندې تاسې عمل وکړئ او دا تاسې کلکې ونیسئ. سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بهترین اعمال او هغه بهترینې طریقې چې انسان په اسانۍ باندې جنت ته پیتلی شي. د انسان اعمال پې ښایسته کېږي، د انسان ایمان پې ډولي کېږي، د انسان عقیده پې مضبوطېږي او په معاشره کې یو اجتماعي ورورولي، اخوت پیدا کوي او جامعه په هغې باندې راغونډېږي، هغې ته ویلی کېږي سنت. نو ښه به دا وي چې هغه خلک چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مبارکو سنتو نه خبر وي، هغه په هغې باندې عمل وکړي، عملي جامه ور واغوندي، تر څو پورې د دوی د کامیابۍ او د کامرانۍ سبب وګرځېږي او دوی ته د ژوند په ټولو چارو کې بریالیتوب ور په برخه شي. ډېره مننه ریحان صاحب. راځئ چې دې ته ورشو چې د سنتو ډولونه څو دي، په څو ډوله دي. سنت په مجموع کې علما وایي چې په دوه ډوله باندې دي. یو سنن هدا یا سنن مؤکد ورته وایي، یو سنن زواید. مؤکد سنت هغه سنت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په همیشه والی کړی دی، یو ځل یا دو ځل یې پرېښي، نور یې په ټول عمر همیشه والی کړی. یو ځل دو ځل پرېښودل په دې معنا باندې دي چې فرض نشي په امت باندې. لکه د مثال په ډول به زه مسواک ووایم یا نور مثالونه لري. او زواید په هغه معنا باندې دي چې یو ځل یا دو ځل یې کړي وي، نور یې ټول عمر پرېښي، چې اهل حق علما او حقانی علما یا جمهور علما، محققین علما د مستحباتو یا د مندوباتو په نوم باندې پیژني. نو په مجموع کې په دوه ډوله باندې شو چې لیدونکي ورباندې پوه وي، یو مؤکد یا هدا، بل زواید. ریحان صاحب، راځو دې ته عملي کولو ته امت لپاره څومره ضروري دي؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تابعدارۍ باندې قرآن کریم ډېر زور راوړی. کله چې قرآن کریم د نبی کریم علیه السلام په تابعدارۍ باندې زور راوړي چې تاسې وکړئ، او حتی الہ العالمین خپله مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې رانغاړي، نو دا په دې معنا باندې دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول دا ډېر مهم دی. ځینې د لباس سنت دی، ځینې د خوراک سنت دی، ځینې د اعمالو سنت دی، ځینې د لمانځه سنت دی. کله چې ټول سنت سړی عملي کي، په هغې باندې عمل وکړي او عملي جامه هغې ته ور واغوندي،
نو د دارینو خیر په دې کې موجود دی او قرآن کریم عمدونه کفایت کوي چې زور راوړي په دې چې تاسو د محمد رسول الله تابعداري وکړئ ځکه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خبرې د حقیقت کې د الله پاک خبرې دي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى زما محبوب محمد رسول الله چې خبرې کوي دا د ځان نه کوي هوا نه کوي بلکې ژبه د محمد رسول الله ده شونډې د محمد رسول الله دي حقیقت کې کلام د الہ العالمین جل جلاله دی نو که سړی دی آیات ته وګوري مولانا اشرف علي تحانوي رحمه الله وایي که د آیات ته سړی وګوري نو څنګه چې د فرض و تاکید لازمي دی او ضروري دی دغسې د سنتو مؤکدو تاکید د لازمي دی او د ضروري حتی هغه تر دې پورې لیکي چې کله په سفر کې انسان ته فرض کم شوي دي ماسپښین 2 رکعاته لمونځ دی فرض مازدیګر 2 رکعاته دی ماسپښین 2 رکعاته خو سنتو باندې دونه زور راغلی چې هغه کم نه دي د بنده حق دی او د محمد رسول الله طریقه ده سړی باید په هغې باندې عمل وکړي هغه پرې نه دي نو تاکید په قرآن کریم هم ډېر کړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم فرمایلی دي چې زما په سنتو باندې عمل کول په داسې وخت کې چې امت په فساد کې ککړ وي جامعه په فساد کې ککړه وي افراد تفریح ډېره وي جنگ جدل ډېر وي په دې وخت کې د نبی کریم علیه السلام د یو سنت را ژوندي کول د سلو شهیدانو د شهادت د ثواب د اجر عمره ثواب او اجر لري ریحان صاحب دا تاسو یادونه وکړه چې قرآن کریم کې ټینګار شوی څه چې تاسو ته پیغمبر راوړي دي هغه باندې صحیح منګولې ولګوئ د هغې تابعداري وکړئ اوس ډېری خلک بعضې خلک بعضې مسلمانان حتی که زه ویم چې کیدای شي بعضې علما هم سنت لږ په ډېری ځایونو کې عادي شمیري کله کله یې پرېږدي بیا یو نوم ورکوي چې دا سنت زوائد دي او څه دي او څه دي قرآن کریم وایي چې مطلق د خپل پیغمبر تابعداري وکړي بیا پکې دغه زواید او دا راایستل څنګه دي مننه کومه جناب سیرت صاحب تاسو وګورئ ما په ابتدا کې په ډېر ساده الفاظو باندې چې زما ګران مینوالو لیدونکي ورباندې پوه علمي نکتو ته لاړ نه شوم عربي تعریف مې ونه کړ بلکې په عامه اصطلاح باندې مې تعریف وکړ تقسیم مې وکړ په دوه ډوله باندې دی چې مؤکد دي یا هدا دي یا زواید دي دا د خلکو په ژبه باندې مې وایي دلته قرآن کریم هم تاکید کوي ورباندې قرآن کریم ورباندې هم تاکید کوي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا محمد رسول الله چې څه دروړي دي محمد رسول الله چې څه ویلي دي محمد رسول الله چې څه کړي دي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه په دې باندې قرآن کریم چې څونه زور راوړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ باندې چې تاسو د نبی علیه السلام تابعداري وکړئ ما وویل چې الله پاک خپل محبت د محمد رسول الله په تابعدارۍ کې نغښتی دی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله فاتبعوني تابعداري د محمد رسول الله مراد دا چې تاسو اشاره ورته وکړه سیرت صاحب ځینې لټان خلک حتی چې ځان باندې د علماو نوم دي او هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه عملي کوي نه کوي نو دا په دې معنا باندې ده چې دی د پیغمبر علیه السلام او بیا د هغې دپاره نومونه ورکوي دا سنن زواید دي دا سفر دی دا نه کومه دا 4 رکعاته سنت مې که ونه کړل دا 2 رکعاته سنت به شاته د راوي کمزوری دی دا خبرې ورته ووایي دی بیا د ځان نه 2 کتابه به ویلی نه بیا د ځان نه دغه هم جوړ کړي نقد هم د ځان نه وکړي او بیا ځان نه دا هم جوړ کړي چې یاره دا په دې باندې هم پوه دی چې حتی د راوي په رابطه باندې دی خبرې وکړي د راوي په رابطه دا هغه کم علمه خلک دي او هغه خلک دي چې د هغوی علمي سطحه کمزورې ده او د هغې د علم سترګې وړې دي نو د دې وجې نه هغوی دا خبرې کوي په ټولنه کې دا ډېره مهمه ده باید موږ یوازې دا نه چې د نبي علیه السلام اعمالو سنت بلکې موږ سنت لباس هم راټینګ کړو هغه هم موږ راټینګ کړو چې دا په امت کې کمزوري ده خو که چېرته په سنت لباس کې عمل ونه شي یا مثلا پټکي په سره ول دي د څادر ځان سره لازمي ساتل دي چې نبي کریم علیه الصلاة وسلام ساته د ځان سره یا د امسا ګرځول دي یا د مسواک لازمي ګرځول دي د ځان سره نو په اعمالو کې چې په لمانځه کې دي په نورو ناستو ولاړو کې دي هغه موږ عملي کړو دا به ډېر ضروري وي دا به لازمي وي دا چې ځینې خلک نوم ورکوي راوي کمزوری ده دا کمزوری ده بلکې د خپلې ګناه دپاره او د خپلې لټۍ دپاره هغه یو دلیل لټوي چې دا هېڅکله قابل د قبول نه دی. ډېره مننه ریحان صاحب. ورځو اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني وروره ستاسو غږ راځي، پوښتنه وکړئ.
مننه اتلم د پلچرخي څخه. اتله وروره ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. خیر هغه د مولوي صاحب بخښنه غواړم، دغه موضوع ته سنت مربوطه فقط دغه سفر کې سنت کول او یا نه کول دغه که موږ ته تشریح کړي. په سفر کې بله صاحب. سمه ده، لږه اشاره خو ورته ریحان صاحب وکړه، خو بیا هم تفصیلي به په دې ورته رڼا واچوئ. خپرونه ګوره په مخه مخه. ریحان صاحب راځو بلې موضوع ته. موضوع خو همدغه ده، خو بل اړخ ته ورځو. هغه څوک چې په سنتو سم عمل نه کوي تقریبا مخالفې وي، لکه تاسو چې بهانې ورته ګوري د لټۍ له امله د هر څه له امله چې وي، کامل مؤمن دی؟ کامل مؤمن من چاته وایو؟ اسلام کامل مؤمن چاته ویلی دی؟ کامل مؤمن هغه څوک دی چې د هغه ایمان کامل وي. کامل ایمان په ځینې ځای کې اخلاق راغلي دي، خو اخلاق به اخلاق محمدي وي. صحیح ده. یو ځینې ځای کې کامل مؤمن په دې معنا باندې راځي چې نور خلک د هغه د لاس او د ژبې د ضرر نه په امن باندې په دې معنا راځي. البته کامل مؤمن هغه چاته ویلی کېږي چې هغه د اسلام ټول اصول په ځان باندې عملي کړي وي، هغه د شاته نه وي پرېښي. کامل مؤمن هغه چاته ویلی کېږي، صحابه کرام کامل مؤمنانو الله پاک ایمان په نمونه کې وړاندې کوي، نمونه کې وړاندې کوي. د خلکو ته ووایه که ایمان راوړئ کما آمن الناس، لکه څنګه ایمان چې خلکو راوړی. دغلته تفسیر فی ظلال القرآن یا نور مفسرین هغې لیکي چې د دې نه ایمان د صحابه کرامو مراد دی. ایمان د صحابه کرامو ولې کامل ایمانو؟ ځکه کامل ایمانو چې هغې د نبي کریم علیه الصلاة والسلام اخلاق او خبرې او عادات او د هغه طریقې د هغه نوافل په خوراک کې، په څښاک کې، په لباس کې، په ناسته کې، په ولاړه کې، په معاملاتو کې، په تجارت کې، دا ټول عملي کړي. یعنې موږ کامل مؤمن هغه چاته ویلی شو چې هغه د نبي کریم علیه الصلاة والسلام سنت عملي کړي وي په خپل ځان باندې. او که چېرته سنت عملي نه کړي، سنت پرېږدي، په سنتو کې کوتاهي کوي. علما وایي، اهل تصوف علما ګوره په سننو زوایدو ډېر زور راوړي. سیرت صاحب هغې مستحبات نه پرېږدي. ما د یو پیر صاحب نه پوښتنه وکړه، مل تاسې ولې ورباندې زور ډېر راوړئ چې باید مستحبات پاتې نه شي؟ هغه ویلې په مرید چې زور راوړي چې مستحب پاتې نه شي، هغه سنتو ته خپله تابعدار دی، او چې سنت پرې نه دي فرض هېڅکله نه پرېږدي. خو که مستحبات یې پرېښودل سنت پرېږدي، چې سنت مؤکد یې پرېښودل بله ورځ فرض پرېږدي، کمزوري منځته راځي. نو کامل مؤمن هغه چاته ویلی شو موږ، خو که چېرته سړی د سنتو مخالف وي یا سنت نه کوي، دا کامل مؤمن نه دی. ډېره مننه ریحان صاحب. بیا هم د سعودي عربستان اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. وروره ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه احمد خان صاحب نه ده چې د جنوب وایي چې موږ دلته منځ ته ورځو که نه، بیا دغه خطبه هغه پېژنځئ که نه، بیا سنت مخکې وکړو که شاته وي. او بله پوښتنه دا ده چې دغه مننه کوم وروره. خپرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته مخه کور مو ده. ریحان صاحب راځو دې ته چې په ټولنه کې اوس داسې خلک را پیدا شوي دي چې وایي قرآن او حدیث دې نه اخوا نه منو. سمه ده. اوس که یو موضوع په قرآن او حدیث کې نه وي، مسلمانان چېرته رجوع کولی شي؟ قرآن او حدیث دې کې هیڅ شک نشته دی چې دا هغه بهترین اساسات دي چې سړی باید په دې عمل وکړي. نبي کریم علیه الصلاة والسلام په ژوند باندې فرمایلي وو ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي او عترتي. قرآن او سنت دې کې هیڅ شک نشته دی. خو اسلام کامل دین هغه وخت کې سړی کامل دین لوستلی شي. ځینې احکامات منسوس دي، ځینې غیر منسوس دي. منسوس په دې معنا باندې دي چې په قرآن او په حدیث کې په صراحتاً سره هغه راغلي، کله هغه کنایتاً سره راغلي، کله صحابي عمل کړی د نبي کریم علیه السلام ته یې مننه نه کړې، ښه یې ورته ویلي، نیک کار یې ورته ویلی، بهترین کار یې ورته ویلی. یا صحابه کرامو په هغې اجماع کړې. زه به 100 رکعته تراویح مثال کې وړاندې چې عمر فاروق رضی الله عنه د زمانې نه راوخله الی حینه پورې تر نن وخته پورې داسې را روانې دي په حرمینو شریفینو کې یا په ټولو ممالکو کې، په اسلامي هیوادونو کې مسلمانان هغه کوي، هغه عملي کوي. البته دلته
قابل د غور خبره دا ده چې که موږ ووایو چې په قرآن او حدیث عمل کوم د دې نه اخواته چې نه منم نو بیا د لمونځ چې په دا کومه طریقه باندې کېږي دغه لمونځ بیا ته په قرآن او حدیث کې نشي ثابت. د دې وجې نه موږ د علماو ته وایو چې مجتهدینو کومې خوارۍ کړي دي که هغه امام ابو حنیفه رحمه الله دی که امام شافعي رحمه الله دی که امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی که امام مالک رحمه الله دی یا که نور امامان دي هغه امامان چې هغه غیر مشهور دي یا هغه پیروان نه لري البته مجتهدین دي او هغه اجتهاد کړی خواري کړی کوشش کړی د قرآن او د حدیث نه مسایل راایستي دي استنباط کړي چې فقه اسلامي د هغې نه جوړېږي. ضروري دا ده چې دې ته به رجوع کړه په هغې باندې عمل کړي ونه کې په قرآن او حدیث باندې ستا عمل کول صحیح نه دي. په څه معنی؟ ډېر یو امیانه مثال به ورکړم. یو سیند دی د سیند نه یو نیر رابیل شوی دی د هغه نیر نه یو لښتی بیل شوی دی د هغه لښتي نه یو بل لښتی بیل شوی دی. یو سړی وایي دا د لښتي اوبه مردارې دي دلته اودس نه کوم د دې بل پلیتې دلته نه کوم د نیر پلیتې دې نه کوم بالاخره دی به بحر ته ځي. کله چې بحر ته ځي یا سیند ته ځي د ده نه به د لمانځه ټایم هم تېر وي. دلته فقها وایي چې اوبه روانې وي پاکې شرط ورته ږدي رنګ یې دی خوند یې دی بوی یې دی. دا به ته څنګه معلومې دا به ته په دې باندې معلومې چې څنګه فقهاو لیکلي دي. د همدې وجې نه لومړی په اوداسه کې شروع په دې کېږي چې اول په لاس کې اوبه راغستل کېږي لاسونه اینځل کېږي چې رنګ یې د اوبو دی که نه دی. د هغې نه بعد خوله کې اچول کېږي چې خوند یې د اوبو دی که نه دی. د هغې پسې پوزه کې اوبه اچول کېږي چې بوی د اوبو دی که نه دی. چې دا درې وړه برابري بیا سړی په فرضو شروع کوي فغسلوا وجوهکم بیا ورباندې سړی مخ وینځي. نو ضروره دا ده چې سړی فقه ته مراجعه وکړي فقه ومني. هغه خلک چې وایي فقه نه منم هغه خلک چې وایي مذهب نه منم هغه خلک چې وایي امامان نه منم او وایي فقط او قرآن حدیث منم بل شی نه منم دا کاملا په غلطه روان دي. په غلطه ځکه روان دي د امت ته یو مشکل جوړ کړی دی یو عظیم مشکل د امت ته جوړ کړی دی. امې خپله په غاړه کې عزت زنځیر اچولی دی امې د امت ته یو عزت زنځیر په دې غاړه کې اچولی او د دې وجې نه کله ناکله ډېرې بدې پېښې منځته راځي سیرت قتل باندې خلک اوړي. زه وایم د عزت زنځیر د غاړې نه لرې کړئ. راځئ فقه څه معنی حدیث فقه څه معنی قرآن کریم مذهب څه معنی قرآن کریم مذهب څه معنی مذهب حدیث. یعنی مجتهدینو فقهاو چې کړي دا د ځان نه نه دي کړي د قرآن کریم نه کړي دي. زه به وایم د کوی موضوع ده. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وایي چې کله کوی کې پلیتې ولوېده دا تاسې پاک کړي. مجتهدین اجتهاد کوي صحیح ده. زموږ د علماو کې مشهور ده ما سره دلبیري جهدون. اوس فقها څه وایي امامان څه وایي هغې نه چون رایستی دی هغې او بیا هغه داسې نه دي کړي چې یوازې امام ابو حنیفه رحمه الله ناست دی سوونه لسګونه علما یې کېنولي دي هغې د هغې مسایلو نه استنباط کړی بیا رایستی لکه موږ د امام بخاري رحمه الله په رابطه باندې راځي. امام بخاري رحمه الله وایي چې ما د هر حدیث دپاره 2 رکعته مونځ کړی دی او بیا ما دعا کړې بیا نبي کریم علیه السلام راته په خوب کې ویل چې دا زما خبره ده بیا ما په بخاري شریف کې راوړې صحیح ده. د دې وجې نه یو عالم وایي زه ویده وم وایي کتاب مې لاس کې وایي نبي کریم علیه السلام په خوب کې راغی راته ویې ویلې چې هغه کتاب کې د زما کتاب راوخله وایي ما ورته ویل چې ستا کتاب کوم یو دی وایي هغه راته ویل چې صحیح البخاري. نو سیرت صاحب دغه خلک فقط یو تشویش خلکو کې جوړوي. قرآن او حدیث منم او نور هیڅ شی نه منم. خلکو ته ځان ډېر مضبوط قوي عالم ثابتوي در حقیقت کې دی عالم نه دی در حقیقت کې دی په قرآن نه پوهېږي در حقیقت کې دی په حدیث نه پوهېږي. ای کاش دی په دې پوهېدی واقعیت به دا وی چې به خلکو کې تفرقه نه اچوله مشکلات به نه جوړول بلکې خلکو ته به دین رسو دین به خلکو ته ریحان صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې د صحابه کوم سنت دي بعضې وخت کې د صحابه سنت بدعت شمیرل کېږي. څومره ګناهګار دي دا خلک؟ صحابه کرام هغه خلک دي چې دنیا کې پرې د جنت زیرې شوي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله وایي زه د دوی نه راضي یم دوی زما نه راضي دي. محمد رسول الله فرمایي اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما هر یو صحابي دا د جنت لاره ده او واقعا د هر یو صحابي لاسنیوی کول او د هر یو صحابي په قدم قدم کې ښودل د هر یو صحابي په طریقه باندې ورتلل دا ډایرکټ د نبي کریم علیه الصلاة والسلام تابعداري د سړی په جنت ته ځي. زه حیران هغې ژبو ته یم زه حیران هغې خولې ته یم وایي وړې خولې وړې خبرې غټې خولې غټې خبرې 1400 کاله بعد دی راپاڅېږي د صحابو عمل ته دی بدعت وایي. ای په کومه خوله ای په کوم فکر ای په کوم علم ته خو ناقل یې ته مجتهد ته خو ناقل یې کمپیوټر ته ناست دي زما د کتابه د غلا کړې د بل د کتاب نه د غلا کړې او رساله دې جوړه کړې هغه رساله د میدان ته راایستې په هغې باندې نوم ایښی دی کله یو سړي ته کافر وایي کله بل سړي ته کافر وایي کله بل ته وایي کله بل ته حتی کله ناکله دونه په غصه او په جذبه کې راځي چې په صحابه کرامو باندې بد وایي او صحابه کرام د جنت او د حق معیارونه دي هغې د حق مشالونه دي. موږ ولې اهل تشیع سره وران موږ ځکه وران یو چې صحابه پسې بد وایي موږ وایي مو وایي صحابه پسې بد بیبیانو پسې بد مو وایي. هغه څوک چې د صحابو اعمال بدعت شمیري دا په خپله باندې بدعت دي
دا په خپله د سر نه تر خپو پورې د بدعت نه ډک دی دا په خپله د حق په لاره نه دی تللی که دی د حق په لاره تللی وی د به د صحابو عمل ته بدعت نه ویلی بلکې د صحابي عمل د جنت لار ده او هغه د نبي کریم علیه الصلاة والسلام احادیث راغونډ کړي هغه نبي کریم علیه السلام لیدلی دی ایمان یې پرې راوړی دی د ایمان په حالت کې دنیا تللی دی په خیر القرون کې تللی دی خیر القرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الکذب ته د په دوست وخت کې راغلی علم دې کم دی عمل دې کم دی عقیده دې کمزورې ده د هر نگاه نه کمزوری او بیا ته راپاڅېږي په صحابو باندې بد وایه د صحابو په عمل باندې بد زما ورته ښه مشوره دا ده چې توبه وباسه زما ورته ښه مشوره دا ده چې زنځیر د غاړې نه لرې کړه زما ورته ښه مشوره دا ده چې حق ته ځان تابع وګرځوه او حق ته دې سر رامات کړه دا د کامیابۍ لار ده ډېره مننه ریحان صاحب راځو دې ته دا چې په اوسني وخت کې موږ چې کوم وخت کې یو په دې وخت کې د سنتو باندې عمل کول اجر یې څومره دی لږ وړاندې ما وویلې چې په دغسې وخت کې چې نن داسې وګورئ څونه فسادات شروع دي څونه د دین نه ناوړې ګټې شروع دي د دین نه غلط ترجماني کېږي په داسې حالاتو کې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول دا د سلو شهیدانو د شهادت د اجر نه بهتره دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما په حدیث باندې عمل کول عند فساد امتی په داسې وخت کې چې امت په فساد کې وي امت په فساد کې ککړ وي تاسې وګورئ په مساجدو کې جنګونه دي په مساجدو کې جګړې دي امامانو باندې ورانېدل دي په منځونو باندې ورانېدل دي په ټایم باندې ورانېدل دي په نکاح کې ورانېدل دي دا د فساد طرف ته دا جامع ولې لاړه د همدې وجې نه لاړله چې سنتو ته خلکو مکمله توجه ونه که سړي مکمله توجه کړی بیا دا فساد طرف ته په داسې وخت کې ډېره ضروري ده چې موږ د نبي کریم علیه السلام په سنتو باندې منګولې ولګو حقیقت کې په سنتو باندې منګولې لګول د قرآن کریم حکم په ځای کول دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ګورئ قرآن کریم اول وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یعنی په دې معنا که په قرآن مو منګولې کلکې کړې د نبی کریم علیه السلام په حدیث مو منګولې کلکې کړې او هغې کلکه تابعداري مو وکړله هغه څه چې مخکنو خلکو درته راوړي مجتهدینو راوړي صحابه کرامو راوړي تابعینو راوړي تبع تابعینو راوړي په هغې مو کلک عمل وکړو نو تاسو به تفرق نه کوئ تفرق نه منې راغلی ده یعنی په قرآن کریم عمل کول په حدیث عمل کول د فقهاو خبره منل اصلا دا د تفرقې مخه نیسي خو کله که دا نه کېږي بیا د تفرقې مخه نه نیول کېږي په دې وجې نه افراطفري جوړه ده ولې نن مخالفتونه ډېر دي ولې نن جنګونه ډېر دي ولې نن مسایل ډېر دي ولې نن مشکلات ډېر دي یوازینی عمده علت دا دی چې د قرآن کریم او د نبی علیه السلام د احادیثو نه او د صحابه کرامو د اقوالو نه او د هغې د تابعدارۍ نه خلکو روګرداني ډېره مننه ریحان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام وروره ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ یو پوښتنه لرم مهرباني وروره زموږ یوه مور ده هغه ښه لمونځ ګزاره او ښه پرهیزګاره ده ښه پنځه وخته لمونځ اودس کوي خو بس کار دی پکې چې زنګ جګارې کور کې دا حساب کتاب ډېر زیات کوي او موږ ډېر ضرر سره کوو د هغې باوجود موږ یو قسم طرف شي خو زنګ جګارې زه ورته وایم چې دا لمونځ اودس کوه او د زنګ جګارو نه لاس واخله خو بیا نه کوم ماتې مې تیاره کړي ډېره مننه خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته مخه کور مو ده ریحان صاحب راځو دا چې لیدونکو ته مې ویلی چې د سنتو او بدعاتو ترمنځ توپیر څه دی په دې به غږېږو خو اوس د یو لنډې دمې وخت دی دمې ته ورځو قدرمن لیدونکو یوه لنډه دمه لرو بیا هم د خپرونې سره پاتې شي يطيب بذكره العمر إله قادر بر خوږو لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلی اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام وروره ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ جناب سیرت صاحب اورئ اورم خوشحاله اوسئ مهرباني پوښتنه وکړئ لومړی تاسو ته خپل سلامونه او بیا ریحان صاحب ته وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه د شمشاد تلویزیون مشرفونه چې واقعا د ټولو پورې خپرونې جوړوي او د هېواد مطرح ولا ما ورته بلنه ورکړي چې ټول هېوادوالو پوښتنو ته جوابونه وي او د دې هم کور ودانې چې دوی دا بلنه مني او دلته جرمن راشي راځي خوشحاله اوسئ تاسو نه هم جناب شمشاد تلویزیون په نمایندګۍ موږ تاسو د پاکستان په هېواد کې لیدلي چې دغه تبلیغي جماعت وزارت چې دي دا مسجدو ته د دې د تګ راتګ د دې نه صفا او د دې واعظ او نصیحت کول د دین په مورد کې یو عامه خبره ده
مجموعه چې په وطن کې د دې جماعت په مورد باندې خلکو بالخصوص ټول هیوادوالو سره مختلف نظریات دي، څوک حسنات یادوي، څوک سیئات یادوي. نو که تاسو مهرباني وکړئ جناب ریحان صاحب په دې مورد باندې یو څه رڼا واچوئ چې د دین او د شریعت په رڼا کې کومه مرتبه دې ته حاصله ده او څه حکم لري دې په مورد باندې کله څه کوي. سمه ده. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي. ریحان صاحب که دې خوښه یې اوس پرې رڼا واچوئ مهرباني. مننه کوم د ګران ورور نه چې د برنامو ستاینه وکړله. ګران وروره تبلیغ کول یا دعوت کول دا واقعا د هر مسلمان عمل دی، د هر مسلمان کار دی. بلغوا عني ولو آية يا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من د تبلیغي ورونو سره مشکل نه لرو، البته موږ وایو چې امر بالمعروف نهي عن المنکر دا دواړه لازمي دي، دا دواړه ضروري دي باید وي کی. که ځینې کمزورۍ ولري د جماعت امام د جماعت عالم چې په جماعت کې دی هغه باید د هغې اصلاح وکړي، نه باید چې هغه ووهي، نه باید چې هغه وټکوي، نه باید چې هغې خفه کړي، نه باید چې هغې د جماعت یعنې علما باید ورسره کومک وکړي. علما باید ورسره کومک وکړي. کله که عالم ورسره کومک وکړي دا ډېره ښه لار ده، ډېره بهترین لار ده. علمای دیوبند څونه خدمتونه چې هغې لري، دارالعلوم دیوبند علمای دیوبند چې څونه خدمتونه لري، په څنګ کې د هغې خدمت یو خدمت دا دی چې دعوت تبلیغ دی. هغه خلک مدرسې ته نشي تللی چې هغې مدرسه وایي، د ډېر عمر خاوندان دي، نو هغې کولی شي چې هغې د تبلیغ د لارې نه استفاده وکړي، په دې لار کې لاړ شي. البته ځینې خلک په تبلیغ کې که ننوتي وي هغې مشکلات جوړوي یا د خپل دغه ته پکې تقویت ورکوي، د هغې د مخې نیول دا د هر مسلمان کار دی. باید عالمان ورسره همکاري وکړي. ښه خبره ده، زه یې په خپله باندې تاییدوم او زه په دې حق کې یم چې باید د دې خلکو سره همکاري وشي. خو تبلیغي ورونو باندې مې غږ دا دی چې یوازې امر بالمعروف به نه کوئ، نهی عن المنکر ورسره مهم دی. باید نهی عن المنکر وشي چې امر په نیکۍ باندې وي، د بدۍ نه منې وي، دا ورسره وي. یو سړی په بد عمل باندې ویني هغه د بد عمل نه منې کړه. بد عمل وګوره، په لاس یې باندې کوی شي ډېرلی، په ژبه باندې کوی شي ډېرلی، بد نه شي کولی، په زړه کې ورسره کرکه وکړه، تنفر وکړه. دا واضح دی هر څه. البته طریقه یې دغسې لکه دا کومه طریقه چې د علما ورته اختیار کړې ده، علما چې کومه طریقه یې دې دپاره تعینوي، د دې خلکو دپاره په هماغې مسیر باندې بیا تګ دی، دې نه علاوه خبره نه کوي. یا ځینې دا چې په یو ځای کې تفسیر درس کېږي، دی هغه درس پرېږدي، وایي راځئ دا ډېره مهمه ده. دا کمزوریان لري سره، دا باید تبلیغیان ورون د خپل مشکلات کمزورۍ حل کړي او نور د خپل کار ته ادامه ورکړي. ډېره مننه ریحان صاحب. بیا هم اړیکه لرو له ننګرهاره. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. علیکم السلام. وروره ستړی مه شي، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوي صاحب محترم، دغه زمونږ ملګري دي موږ سره په پوهنتون کې مکتب کې دغه وهابت او دغه حنفي مذهب کې زمونږ اکثر مشکلات پیدا کېږي. نو موږ داسې کوم کتاب وګورو ما د همدغه و چې هغې کې اکثر وخت د رفع الیدین مشکل دي زمونږ بغیر د هغې نه دغه په تشهد کې هغوی ګوتې ډېر دي، مثلا دغه مشکلات دي، د دې حل څه کوو ښه ده. سمه ده. ستاسو پوښتنې موږ واخیستلې. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې تاسو رڼا واچوي. ریحان صاحب دې ورور ته مهرباني وکړئ. مننه کوم ګرانه وروره چې اړیکه مو ونیوله. دلته اساسي موضوع دا نه ده چې څوک رفع الیدین کوي دا وهابیان دي، دا غلطه خبره ده. یو سړی به رفع الیدین کوي، رفع الیدین په احادیث باندې ثابت دي، په دې رابطه باندې احادیث راغلي دي، لیکن شک نشته. خو د عدم رفع الیدین احادیث ډېر دي، قوي دي، مضبوط دي په نسبت د رفع الیدین باندې. سمه ده؟ امین بالجهر دی، امین خفیه. دا د افضلیت او د اولویت خبره ده، د حرام او د حلال موضوع نه ده، بلکې د افضلیت او د اولویت خبره ده چې کوم یو طریقه افضل ده، کوم یو افضل نه ده. دا په دې موضوع دوه ډېرې خطرناکې ډلې چې د تقریبا د یو سلو اویا یا د یو سلو دیرشو یا د یو سلو شلو یا د سلو کلونو نه را په دې خوا چې پیدا شوي دي او اسلام ته ډېره سخته ضربه رسوي. یو د بریلیانو ډله ده، یو د وهابیانو. زه باید په صراحت باندې ووایم، یو د بریلیانو ډله ده، یو د وهابیانو ډله. وهابیان هم اسلام ته ډېر تاوان رسوي، په مسلمانانو بې ځایه ټاپې لګوي، د مسلمان قتل روا ګڼي، د مسلمان سپکول، د مسلمان بې عزته کول، د اسلام د اصولو نه انکار کوي، خلاف کوي. بریلیان هم کوي. موږ وایو دواړو سره موږ مشکلات لرو. مشکلات په دې معنی دي علمي مشکلات نه، عقیدوي مشکلات دي چې د خلکو سره موجود دي. البته یو جماعت کې رفع الیدین کېږي، دا د جنګ خبره نه ده. یو سړی رفع الیدین کوي، په طریقه یې پوهېږي، بالکل دې وکړي، خو هغه به رفع الیدین د سنت عمل دپاره کوي، نه سیرت صرف د دې دپاره چې ضد دپاره، نه د عناد دپاره، نه د جنګ دپاره. اوس یو ځای کې یو جماعت کې ولد دوالین کېږي، هغه امین وایي، هغه د امین د سنت طریقې دپاره وایي، د دې دپاره دې نه وایي چې جنجال جوړ شي، په خلکو کې تفرقه واچول شي. دا کولی شي. تاسې وګورئ
امام شافعي رحمه الله د احناف جماعت ته راځي. بله. امام شافعي رحمه الله نه به څوک قوي رفع الیدین والا څوک هغه راځي د احناف جماعت ته یا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسجد ته راځي هغه رفع الیدین نه کوي. بله. چا ورته ویل ولې نه کوي؟ د دې صاحب د قبر نه شرمېږم. امام ابو حنیفه رحمه الله یې ښوده. بله. ای نه کوي. نو ته چې کوم ځای کې پوهېږي چې جنګ ته جوړېږي جنجال ته جوړېږي خفګان ته جوړېږي مه یې کوه هلته په ادم خو څوک چې رفع الیدین کوي بد ورته مه وایه. ادم رفع الیدین والا ته هم بد مه وایه. دلته ډېر اساسي موضوع دا ده چې ما ابتدا کې خپلو خبرو کې ویلې چې د اسلام کله غلطه ترجماني وسي دا په جامعه کې مشکلات جوړوي. په دواړو ډلو باندې غږ کوم چې راځئ مشکلات مه جوړوئ. ورونو ته په ورونو باندې مې عرض دا دی په ډېره عاجزانه طور باندې ورته وایم د شمشاد د بهترین تلویزیون د ښه چینل د لارې نه ورته وایم چې ضد مه کوئ د ضد زنځیر د غاړې نه لرئ. دا ولس واقعیت ته باید غاړه کېږدي. دا خلک په موږ حق لري. دا په دې ولس کې تفرقې مات شوی مړی پروت وي ملیان خپلو کې سره نښه دي د مړي والا جاړي هلته پیغله جلۍ مړی هلته ښځه مړی هلته نوجوان مړي هغه په وینو کې لطپت وي ملیان راغستي دي لرګي سره راغستي د 500 روپو په سر باندې د 10 روپو د چکۍ صابون په سر باندې. داسې مه کوئ. وګورئ هیله اسقاط ورته کوئ وکئ طریقه یې وي شرایط موجود وي کوئ که نه موجود مه یې کوئ. مساجد جمع امامت دا هم همدا دي هغه یې دی ته بد وایي دی ته. زه به یو لنډ مثال وړاندې کوم. په هندوستان کې په امین بالجهر او خفیه باندې مناظره ده. بالاخره مولیان دواړه جذبه کې راله چا ویل چې څوک یې په تیزه وایي هغه کافر دی څوک یې چې په قلاره وایي هغه کافر دی. هندو ناستو هندو په ګډا شو عیسائی مسلمان درکې صحیح ما نه مې په زوره ویلی دی او نه مې په ټیټه باندې اوسه پورې ویلی. نو عرض مې دا دی چې د ضد زنځیر د غاړې نه لرې کوئ او دې خبرو ته لمنه مه وهئ. ډېره مننه ریحان صاحب. دا چې 2 دقیقې وخت لرو اتل ورور به په تمه وي هغې پوښتنه دا وه چې د سفر په وخت کې وایي سنت کول باید سنت وشي که ترک شي؟ سره د دې چې سفر وي کله د سفر په حالاتو کې سړي ته موقع وي یو داسې سفر وي چې مشکل سفر وي قافله درته نه ودرېږي د درندګانو خطر وي د نامنۍ خطر وي بل خطر وي بیا که سنت د پرېښودل پروا نه کوي او دا چې مایانو ته 3 ساعته ودرېږي او چوپان کباب ته وزګارې میلې ته وتې ځان سره د درې وړې هلته د اچولې د بیا سنت نه کې غټ لټ د نه بل نشته دی بلکل هلته د سنتو پرېښودل نشته دی حتما بیا کې ضروري دي. ډېره مننه. همدارنګه حبیب الرحمن ورور چې د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې دي ورور پوښتنه دا وه وایي سنت کول چې د جمعې د خطبې نه مخکې وایي موږ یې په کور کې کوو راځو او دلته خلک د خطبې نه مخکې وایي څنګه دي؟ صحیح دی. هلته چونکې هغه امامان وقفه نه ورکوي سیرت صاحب خو تام لیدلی امام لیدلی دی هغه وقفه نه ورکوي سړی چې کور کې سنتو کې ښه خبره ده. ډېره مننه ریحان صاحب. زموږ د خپرونې هغه د موضوع دویمه برخه چې بدعت و بدعت څه ته وایي پاتې شو انشاءالله دا په راتلونکي خپرونه کې قدرمن لیدونکو ته په دې تاسو وضاحت وکړئ. اوس د خپرونې وخت پای ته رسېدلی تاسو ډېره مننه. کامیابي دې غواړم سیرت صاحب خوشحاله اوسئ. د شمشاد ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو زموږ خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تاسو په لوی او مهربان رب سپارم. روغ جوړ خوشحاله اوسئ.